حدیث د انس بن مالک رضی الله عنه موږ بیان کړو چې یو کس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا ته راغی، په صحیح مسلم کې دا حدیث دی، او اسلام یې قبله. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ده وی ماله سیت یې وغوښتو چې ماله دغه راکړه، ګډې بیزې راکړه. خو دومره ګډې بیزې راکړې، روایت کوي چې ان رجلا سأل النبي صلی الله علیه وسلم غنما بین جبلین، لکه دوه غرونو په منځ کې، یو طرف ته غر دی، یو طرف ته غر دی، منځ کې وادي ده، او دا وادي او دا علاقه راله ټوله ډکه کړه د ګډو بیزو نه. فاعطاه ایاه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم له ګډې بیزې ورکړې. هغه سړی چې کله واپس لاړ، خپل قوم ته څه وویل؟ اسلموا، اسلام قبول کړئ. فوالله ان محمدا ليعطي عطاء ما يخاف الفقر. الله مې د قسم محمد صلی الله علیه وسلم داسې ورکړه ورکوي که نه چې د غریبۍ نه هغه سړی نه هېرېږي. اسلام قبول کوي. اسلام دا اوس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخلاق دي، دا د هغه حکمت دی، طریقه ده. دا نه چې ایکدم ورته خاطر یې خوا راشه، کلمه خو دې ووایي، اوس دا کار وکړه، اوس دا کار، اوس دا. ته څه غواړې؟ وایي زه دومره ګډې بیزې غواړم، واله وځه. ځکه انس بن مالک وایي داسې کسان به د پیغمبر خواله راتلو چې اسلام به یې د دنیا دپاره قبلو. اسلام به یې د څه دپاره قبلو؟ د دنیا دپاره. وایي کله چې به اسلام قبول کو، نو د اسلام به په زړه کې داسې ورننوتو چې دنیا به هغه ته څه ښکارېده، خو په حکمت او په طریقې سره، کوشش او محنت سره. نو دا خبره مې دې پورې وکړه چې ایکدم به په یو سړي باندې زور نه راوستی کېږي، بلکې رور. دا خو مسلمانانو سره هم دا طریقې استعمالېږي. لکه اوس یو سړی دی بېدینه دی، او ته له دعوت ورکوې چې دینداري شروع کړه، منزله راځه، او هغه ستا خبره ومنله چې زه منزله به درځم. لکه یو سړی بې لمازه دی، یو لمونځ کوي، بل نه کوي، دوه کوي، درې نه کوي، درې کوي، دوه نه کوي، تا له دعوت ورکړو چې وی راځه. نو دا طریقه نه ایکدم ته اوس د ده نه داسې جوړې چې لکه صحابه کرامو دور ته یاړی، هم په دقه ورځ د دې لمونځونه شروع کړي، او دی د ګیر هم پرېږدي، او دی د نسوار او سګرټ هم پرېږدي، او دی د دروغ هم پرېږدي، او دی د دوکې دړاکې هم پرېږدي، او دی د حرام هم پرېږدي. نه، رو 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 الله به یې د دغه ټولو ګناهونه منع کړي. خو په یو ورځ کې خو هر څه نه کېږي. دا بعض ملګري زموږ خوا ته راشي، نو د چا شکایت راله راوړي، وایي دی نه مني، نه مني. ښه نو تا ورته څنګه؟ وایي ما ورته بل ورځ نصیحت وکړو، خو دی نه مني. نو دی اوس غواړي چې په یو نصیحت باندې د ده نه یو سم اوچت مؤمن جوړ شي. دا خو انسانان دي کمزوري، دوی سره به په دعوت کې په طریقه باندې روان. ګوره الله سبحانه وتعالی شراب ایکدم حرام کړي؟ نه، په څو مراحلو باندې دا شراب تیر شوي، په آخره کې الله حرام کړو. ولې؟ ځکه چې ایکدم پرېښوده دا شراب څه و؟ ګران. نو په طریقې سره الله بیان کړو، په آخره کې ووایي فاجتنبوه، بلکل به شراب نه څکئ. نو ته هم په دعوت کې دا طریقې استعمالوې. یو سړی به تنګې نه، یو سړی به دومره زور به پرې نه راولي چې بس بلکل د هر څه نه بس. یو سړی دعوت کې دومره فایده نه کوي لکه څومره چې نقصان کوي. دلته یو پیر د جومات سره یو سپین ږیری ولاړو، او هغه زموږ د یو ملګري سره په مسله کې وران شي. نو چې زه رالم، یو سپین ږیري ما ته اواز وکړي، ته خو راشي. زه ورغلم، وایي دې څه ګډې وډې وایي؟ ما داسې ویلي. وایي زموږ منځ کې تعویض باندې مسله راله. نو ما درته ووایي چې تعویض خو زموږ په ملک کې ډېر مولیان کوي. اوس سپین ږیری جاهل دی، په څه پوهېږي، خو دا دلیل یې پېښ کړو چې څه یې کوي، ډېر مولیان یې کوي. وایي دی ما ته وایي چې دا ټول مولیان چې وتړي که نه، او کلاشینکوف ورته ونیسي. دا وایي دا د خبرې دي، او دا داسې. نو بیا ما پوه کړو، ما دا خبره ده غلطه ده. ته څنګه مولیان تړي او ټولو ته کلاشینکوف نیسي؟ تا له اجازه ته دې چا درکړې؟ او ما په حکمت باندې پوه کړو چې وایي تعویض دې ته وایي، دې ته وایي، الله دا وایي، د الله پیغمبر دا وایي، تعویض ته څه ضرورت دی؟ هله بیا د هغه زړه څه نه څه هغه مطمئن شو. نو په دعوت کې به د حکمت نه کار اخلي، خلک به متنفره کېنه.